مل خبره خو دې ډېره غلطه خبره راخیستې ده چې افغانستان بیرغ ده او دا دوا ده پرته ملاکه وکې اوس سربازان چې د راخیستې طالبان او دا دوا ده زه دا ته وایم چې ته اوس بیرغ لیکه په افغانستان کې داسې سړی شته چې په افغانستان کې اوس سر جګي یا د خلاف کار وکړي یا ولې نشي یو غلط ته کوم ځای کې اول دې دا ماته ووایه کوم ځای کې څوک ده اول دا ووایه چې کوم ځای کې بیا دې نه پرېږدم خبرو ته بیا نه پرېږدم قطع کوم اول دا ووایه کوم ځای کې افغانستان کې کوم ځای کې د افغانستان کوم ځای کې کوم ځای کې د افغانستان خوست کې چی کاروبار کوي کار نه کوم کور مې درته کور کار نه کوي ها او استاد نظر من هیڅ دی یو افغان یو مسلمان استاد د نظام کې چې خلکو نظام خو چې جوړ شوی خرو خو یوازې هم نو جوړ کړي نظام خو خلکو به دا چار څه دي حتی رسیدلی دي دا خو مفت څنګه رسیدلی چې خرو رسولي دي صحیح ده دا نظام جوړ شوی آیا د نظام 100% خلستا خوخيږي ستا یادېږي د جمهوریت جمهوریت ماج دا ګوښه کې زول راچو مې یاري ملت ورور ته خبرې دې مکو کله روان شي او کله غشي بیا ماته نه راځي لکه چې یا ملت دا ګوښه کې ماج دا ګوښه کې راچو مغاک دې ټوټ ده دا فضل حق تورابي ترجه کړه دا کوم یو دی فضل حق تورابي سعید یوسف سیدی صاحب زنګ شه شفیع الله ارمانی صاحب زنګ شه خوردا آغا شاهین ته په موضوع اړه وایي کمنټونه پریاده ښه زه ته لږ ځان دې سمبال که کنه راشي که چې بیا زه دلته وغشم کنه زه خو دلته کمنټونه وایم کنه بس تیار یم صحیح ده او دا راته ووایه چې ستا 100% جمهوریت خلک یعنې ټول خو به غلط نه و 100% یې ښه خلک وه ښه خلک یې څوک چې ستا یادېږي چې ته یې غواړې چې هغه باید ډېر په قدر راشي ډېر په عزت باندې وطن ته راشي یاره ښه خلک کلي کې به یاره 15 کله ښه خلک ورشي اندازه کوم یو یې ښه خلک و هغه ښه خلک یې ووایه هر څو هغه نور ستا کار دی چې 100% ښه خلک مثلا ښه خلک خو ما ته داسې څه معلومېږي ځکه چې ما نه وخت تېر کړی دی دومره کې ګرځېدلی یم خو دغه خلکو د اوسني خلکو زما د نظره وروره دوی بوټان هغه پلاستیکي بوټان هغه چرمي نه دي ګوره چې فکر دې اوسېږه چې دلته رنګ منګ نه استفاده کېږي وایه ښه نور ای پلاستیکي سخته شایه ته به هم ځان ته خوشحال خو یارې داسې غیرتي یې داسې افغانستان خوند درکوي داسې په وطن مینې ته په پردي وطن کې څه کوې ته په خارج کې څه ولې افغانستان ته نه راځې مخکینی نظام دومره خوند درکړه په مخکیني نظام کې ولې افغانستان ته نه راتلې هغلته خو خبرې ته غوږ شه موږ د افغانستان زموږ غوندې په میلیونو زمري بچي لري موږ چې تر څو عزت چې د دې بیرغ لاندې چې تر څو خلک رانه ولم هغې پورې موږ افغانستان ته نه راځو چې تر څو دا بیرغ لاندې تاسو ونه دروم چې دا ونه درو دا بیرغ لاندې چې تاسو ونه درو او داسې ورته سلوټ وکړې هغې پورې موږ نه راځو هغې پورې به موږ په نرمه به یې وایو په ورورولۍ به یې وایو چې نه کېدله بیا باسې ګورو که نه او ماول خو د هر څه نه چې ګنډه په لاس خلاصېږي خولې ته حاجت نشته موږ غواړو چې په خبرو لارې ګوره یو کال کېږي خبرې ماتل دي وروره خبرې ته غوږ شه وروره خوله دې لکه د بیا عقل سړي بوټ خبرې ته غوږ شه وایه چې وایه ځه قصه کوم وایه چې دې ویلې زه تا ته وخت فضل لفظونه مه کاروه نه یو ټوکه مې درباندې وکړه زه کوکو غږېدلې بیخي لکه برسونه دي دواړه لاسو کې ونو مې یو ټوکه درباندې وکړه بعضې خلک زره وڅنډم که څنګه یې ته نه یې ګوره لاړه سړی لاړې که ډېر